سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د 2023 نړیوال جنګ کې به افغانستان خپله دویمه لوبه د هندوستان پر وړاندې سبا ترسره کړي. افغانستان او هندوستان تر دا مهاله په یوه نړیوال جنګ کې سره مخ شوي دي چې د 2019 نړیوال جنګ کې دوی لوبه سره کړې وه چې هغه لوبه هندوستان ګټلې وه. ګورو چې د 2023 نړیوال جنګ یعنې سبانۍ لوبه به کومه لوبډله ګټي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا په نړیوال جنګ کې خپله لومړۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې په 6 ویکټو وبایلله او دا رقم هندوستان لوبډلې بیا په 6 ویکټو د استرالیا څخه خپله لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان اتلان په نړیوال جنګ خپلې دویمې لوبې لپاره بشپړه چمتووالي په مخه تېره ورځ تمرینات ترسره کړله. د نړیوال جنګ له مهالویش له مخه به افغان اتلان سبا د افغانستان پر مهال ماپښین 1 بجه ډهلي پارون جیټلي لوبغاړي کې د کوربه هند لوبډلې پر وړاندې به د لوبو ډګر ته کښته سي. په نړیوال جنګ کې نن بیا دوې لوبې روانې وې چې انګلینډ بنګلادیش لوبډلې سره مخ شوې چې د انګلینډ لوبډلې بنګلادیش ته په 130 منډو باندې ستره ماتې ورکړله او په دویمه لوبه کې به سریلانکا او پاکستان لوبډلې سره مخ شولې چې د سریلانکا لوبډلمشر ټاس ګټلی و. په خپله د بیټینګ پرېکړه کړې وه چې 345 منډې هدف ورته کښېښوی. د پاکستان لوبډله اوس مهال بیټینګ کوي چې ګورو دغه لوبه به وګټي که بیا نه وګټي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.